سلامونه. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل مقدماتي ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې ډاکټر عبدالله ملا برادر او د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بین الافغاني خبرو پر ارزښت خبرې وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کاري ډلې جوړې شوي. د حکومت د مذاکره کوونکې ډلې غړي فوزیه کوفي وایي کاري ډلې به د مذاکراتو اجنډا جوړولو باندې کار کوي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر اوربند ټینګار کړی دی. د دغې ټولنې د نړیوالو اړیکو رئیس له حکومت او طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې اوربند وکړي. ولسمشر غني وایي د لویو لارو امنیت ته د جدي پاملرنه وشي. هغه امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه کړې هغه خلک چې خنډونه جوړوي باید د امنیتي ځواکونو له چوکاټ څخه لرې شي. او بحرین هم له اسرائیلو سره د سولې تاریخي هوکړه وکړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا له یوې میاشتې په کمه موده کې دوهم عربي هیواد دی چې اسرائیلو سره د سولې تړون کوي.